د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشرې اغلې روزا اتنبایوا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د پاکستان حکومت له لوري د افغان کډوالو سره په ناسم چلند او د راستنیدونکو کډوالو سره په نړیوالو مرستو هر اړخیزه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان سیاسي او کونسلي استازولو سره آنلاین ناسته کړې. دوی ته د افغان کډوالو د وروستي وضعیت په تړاو معلومات وړاندې کړي ترڅو له خپلو ماموریت اړوند هیوادونو او نړیوالو بشري سازمانونو سره یې شریک کړي. د افغان مهاجرینو په تړاو د بهرنیو چارو وزیر له BBC سره په مرکه کې ویلي تاسو پوهیږئ چې د مهاجرینو موضوع له وخته په پاکستان کې فیصله شوې خبره و د افغانستان او د پاکستان او د ملل متحد تر مابین چې دا کډوال به څوک په زور نه باسي خو د هیڅ ته ونه کتل. د شمشاد تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین له پاکستان څخه د افغان کډوالو وستل یو طرفه پریکړه ګڼلې. دغه تصمیم یک طرفه تصمیم و چې دوی په خپل ونیو او په دې ارتباط باندې د افغانستان اسلامي امارت سره د افغانستان له خوا سره هیڅ نوع مشوره نه ده کړې. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان اسلامي امارت د سفارت له لوري د پاسپورټونو د ویش پروسه پیل شوه او د تاجکستان په خاروغ ښار کې د هیواد جنرال کونسل ښاغلي نقیب الله دهقانزاده د پرځېدلې ادارې د سفیر څرګندونې رد کړې. جنرال کنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت‌های قانونی خویش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می دارد.